بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو اته دیرشمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو اته دیرش متلونه درته اورم. وای آخرت ته سو ګوري، اس خپله دانه په خپله زیاتوي، او اجل چې راشي زوړ او ځوان نه ګوري. بلا وا او برکت یې نه و، بې ډوله مه ګډېږه، او خپل خر نه لري د بل اس پورې خاندي، او په تیاره کې خپل سوری هم نه ښکارېږي. تربور د تیارې موږی دی، تقدیر ته تدبیر نشته. تمه چې پیدا شي مینه ورکیږي، او ته به وې چې سلی وجلی دي او یو تې پاتې دی. ته د کم مرض دارو یې؟ ته وایې بس نس دی وایي لس، تیښته هم نیمه باتوري ده. ټول خلق غنم کری زما لالی اوربشي، لالی ستړی مشي. ټول عالم غزا لځي، گنجې سرکوزې غلا لځي. جاهلانو ته د علم خبرې مه کوه، وی چا کول چې ما کول. او وی چرګه زما ده اګیا د شاه زمان کراچوي. چې اوبه پیدا شي تیموم مات شي، او وی چې بیځایه اشنایی کا هور بل په خپل تندي کا. خادي له خدایه ده نه له زویه ده نه له لوره، او وی خادي په خندا ښه ښکاري او مړی په جړا. خار ناپرسان دی، ښځه د تن جامه ده، او وی ښځه کږه پختی ده ما ته به یې کې سمه به یې نه کي. ښځه که هر څومره ښه ده د سړي ځای نشي نیوی. ښه په دې دنیا وي په هغه دنیا نشته، او وی ښه پوهه د دین او دنیا دولت دی. ښه پوهیږم خو نه پوهیږم، ښه ته ښه وایه بد ته بد. ښه چې یاد کړي نو به یې برباد کړي، او وی ښه خوی به د سلطان کړي، او بد خوی به د ځان پورې حیران کی. ښه د هم د ځان دي او بد د هم د ځان دي. او وی ښه قوا اوبو ته یې اچوه، ښه مڼه چینجې خوري. او وی ښه وسله هغه ده چې په لاس درغله، سبا بیا خدای. صبر تریخ دی خو میوه یې خوږه ده، او صبر د بزرګۍ نښه ده. طاووس ګډېدو چې خپو ته یې وکتل په جړا شو. تمه چې نه کړي بادشاه به څه کړي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر که خوښ مو وي لایک ولکئ، ملګرو سره شیر کړئ. اجازت غواړم د الله په امان.